اختره تل تر تله اوسې اختره تل تر تله اوسې چې د بیلتون په کور تر مرګه وي ویرونه. کوچنی اختر چې په عربي او دري ژبو کې د عید په نامه نومول شوی د ټولو مسلمانانو لپاره د خوښۍ او له امن ډکو ورځو څخه ګڼل کیږي. د کوچني اختر تاریخ د هجري کال له دوهم بند یا دوهم کال څخه پیل کیږي او له هغه وخت راهیسې مسلمانان دا ورځ د اختر په توګه لمانځي. د کوچني اختر یا عید الفطر نوم ځکه غوره شوی چې په دې ورځ روژهدار د روژې د مبارکې میاشت له پای ته رسېدو وروسته په لومړۍ ورځ روژه ماتوي. له همدې امله اسلام په دغه ورځ کې روژه نیول حرام بللی دي تر څو د مسلمانانو د خوښۍ لمانځلو کې هیڅ ډول عیب څرګند نشي. په اختر کې د خپلوانو کورونو ته تلل تقریبا په عامه توګه ترسره کیږي او دا دود په ټولو اسلامي هیوادونو کې رواج لري چې د لمانځه وروسته مسلمانان لومړی خپلو کورونو ته ستنیږي او خپلې کورنیو ته مبارکي وایي. بیا خپلوانو او ملګرو کورونو ته ځي او هلته هم ورته کار سرته رسوي. په دې ورځ مسلمانان یو بل ته په خوږو او شیرینیو ورکولو یو بل ته هرکلی کوي او په یو بل خواږه خوري. شتمن وګړي اړمنو کورنیو ته د اختر جامې او ډالۍ ورکوي. افغانان له ډیر پخوا راهیسې د کوچني اختر د لمانځلو لپاره ځینې ځانګړي رواجونه لري. د مینې او اخلاص د ښودلو او اختر ته د هرکلي لپاره نوي کالي ګنډي، کورونه پاکوي، کلچې او رنګارنګ خواړه پخوي. افغانستان له بیلابیلو قومونو څخه جوړ هیواد دی نو ځکه د اختر او خوشحالۍ ورځو د لمانځه لپاره بیلابیل رواجونه او دودونه لري. په زابل ولایت کې د کوچني اختر لمانځل له افغاني دودونو سره سم د اسلامي ارزښتونو، کلتوري ځانګړنو او محلي رواجونو سره سم ترسره کیږي. د دې ولایت خلک د اختر لپاره ځانګړي تیاری نیسي او دا ورځ په ځانګړي احترام او خوښیو سره لمانځي. عصمت قایل د زابل ولایت اوسیدونکی دی. دی یې راته د رواجونو په هکله معلومات راکوي. په زابل ولایت کې د اختر رواجونه داسې دي چې دلته د سهار د پیل سره سم خلک جوماتونو ته چای وړي. جوماتونو کې یو ځای د خپلو کلیوالو سره د چای او مراسم سرته رسوي، ستړي مسي کوي. تقریبا ځینې وخت یا د اختر مبارکي سوې یا نه، خو ډېر وختونه د اختر مبارکي د لمانځه څخه وروسته کېږي. نو بیا له هغه څخه وروسته خلک عیدګاه ته ځي، د عیدګاه په جومات کې خپل لمونځونه سرته رسوي، خپل عبادات کوي. نو هلته کوم خلک چې په عیدګاه جامه کې سره مخ کېږي، یعنې نږدې نه دي سره د مسجد نه دي، هلته د اختر مبارکي کوي. او هغه د کلي خلک، کلیوال چې دي په یوه کلي کې چې دي، بیا غرمه کلي ته ډوډۍ راوړل کېږي. په مسجد کې یو ځای ټول کلیوال ډوډۍ خوري، هلته د اختر مبارکي کېږي. له هغه څخه وروسته نو د کلیوالۍ هغه سیستم ختمیږي. نور نو بیا د خپلو خپلوانو سیستم په لار باندې اچول کېږي. نو بیا خلک په پیل کې لومړی خپلو مشرانو ته ځي، کشران د هغوی د اختر مبارکي کوي. له هغه څخه وروسته بیا د ملګرو سره د اختر میلو او د مبارکۍ په پار باندې یو ځای کېږي. تقریبا اختر شاوخوا 5 الا 6 ورځې دوام کوي. دلته دودیزې میلې ترسره کېږي چې مثلا ویډ نیونه ده. که څه هم اوس رسمي لوبو تر محلي لوبو دلته پرمختګونه ځکه زیات دي چې هغه په نړیوال معیار خپرېږي، نو لیدونکي یې زیات دي. خو محلي لوبې اوس هم دلته ډېر مینوال لري، لکه غیږ نیونه چې ده. غیږ نیونه کې په زرګونو خلک دلته راځي کله چې د غیږ نیونې سیالۍ په لار باندې ولویږي. نو دلته خلک یو بل سره یو ځای کښېني، مجلس کوي، بانډار کوي. او یا ځینې خلک د بازار خلک یا دولتي مامورین، هغوی نه بیا ډېره هڅه دا چې ولسوالۍ ته ولاړ شي، د اطرافو سیمې وویني، د اطرافو د خلکو سره د نږدې خبرې وکړي، د هغوی حالات واخلي. ځکه د بازار ماحول یو رقم تنګ ماحول دی، یو رقم په تکلیف ماحول دی، ځکه خلک دلته تر ډېر د آزاد طبیعت څخه خوند نشي اخیستلی. نو په دغه ورځو کې چې تفریح، کاري مصروفیتونه هم زیات نه وي، نو بیا د ملګرو سره یو ځای د دې ښایسته طبیعت ننداره کوي. دا د ښار اوسېدونکي، خصوصا دولتي مامورین، نو دا په عموم کې د ټول افغانستان رواجونه داسې دي، تقریبا سره ورته دي. خو نو بیا په سیمو پورې په لږ اندازه باندې توپیر کوي. د زابل د اختر رواجونه په دغه ډول باندې
په غزنی ولایت کې د کوچني اختر لمانځل له نورو سیمو سره یو شمېر ګډ دودونه لري، خو ځینې ځانګړي رواجونه هم لري چې د سیمې کلتور، دیني ارزښتونه او تاریخي پس منظر پکې لورایه ښکاري. شاه ولي محمدي راته د غزني د کوچني اختر په لومړیو ورځو غږیږي. دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، نو د افغانانو دود دستور د هر څه لپاره بیل. د اخترونو لپاره په غزني کې دود داسې ده چې مثال کله سهار لمانځه وروسته د یو بل د اختر مبارکي ورکوي، بیا ټول راټولېږي په جوماتو کې چای خوري. له هغو وروسته دودیزه توګه باندې دوی هدیرې ته ځي، د هغو په حق کې دعا کوي. وروسته بیا ځي د یو بل کور ته مبارکیانو ته ورځي. له هغو وروسته بیا اعلان کېږي، د جومات مخ ته راټولېږي او وروسته په ډوډیو تقسیمېږي، د یو بل کور ته ځي، هلته ډوډۍ خوري. نو بیا وروسته هغه دودیزو میلو ته چې په اخترانو کې وي هغو ځایو ته ځان رسوي، مثال لکه غېږ نیونه، هګۍ جنګونه. خو داسې بدبختانه به ورته ووایو په اوس وخت کې هغه ډېر رواجونه یا دودونه یې له محدودېتو له وجې بیخي ستنه او یا هم کمرنګه سوي دي. خو په ماشومانو کې دا بیا بیل وي. ماشومان ښوونځي او اول سهار ډېر وختي لا ځانونه رسوي د یو بل کور ته د مېوې ټولونې لپاره. مېوې ټولوي، هګۍ ټولوي، پیسې ټولوي. کوچني ماشومان بیا مثال دریا په لاس باندې نجونې سندرې زمزمه کوي او د یو بل کور ته ورځي. نو او په ښځو کې بیا دغه دود بیل د هغه چې کله نارینه ډوډۍ وزر کړي بیا ځي د یو بل کورو ته، خو هغه هم په سبا کې هم ګرځي، مثال تر 2-3 ورځو ښځې ګرځي. نو دا تقریبا په غزني کې په ټولو ولسوالیو کې زیاتره رواجونه او دودونه یو شان دي، کوم توپیر او بېلوالی نه لري سره. په ننګرهار ولایت د رنور ولسوالۍ کې کوچنی اختر د نورو سیمو په څیر په ځانګړو دودونو او خوښیو سره لمانځل کیږي. د دې ولسوالۍ وګړي د اختر لپاره له وړاندې تیاری نیسي، نوي کالي اخلي، کورونه پاکوي او د اختر ځانګړي خوراکونه چمتو کوي. اجمیر بیدار د رنور اوسیدونکی دی. دی راته د درنور د ولسوالۍ د خلکو په هکله معلومات راکوي. د اختر مونځ چې کله وکړو، اختر مانځل نه پسته یو د بله غاړې ورکوي، یو د بله سره روبړ کوي، یو د بله سره اختر مبارکیانې وایي. او اختر مبارکیانې دلته چې وکړو دې ځای نه ځي په خپله کورنیو ته، په خپله کورنۍ ته چې څنګه ورسېږي هلته په خپله بچو سره او خپله کورنۍ سره خپله ټول فامیل سره اختر مبارکیانې وکړي او روبړ وکړي. بس کښېني، یو پنجه یو پیاله چای به وڅښي او دلته به بیا جګ شي دا داسې ډلې ځوانان، سپین ماشومان به یو خپلوان کره لاړ شي، 10 نفر 15 نفر یا 20 نفره لاړ شي، هلته یو ساعت کښېني، هغې فامیل سره کورنۍ سره اختر مبارکي وکړي. بیا همداسې د هغه نه جګ شي، بل ته لاړ شي، بل ته لاړ شي، بل ته لاړ شي، چون همداسې ځي یو ته اختر مبارکیانې، بل ته اختر مبارکي، چای وڅښي، ډوډۍ وخوري، بس د اختر هغه شیریني میوه وخوري او خوشحالیانې سره ولمانځي. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ خپلوانو کره ځي، ګاونډیانو کره ځي، دوستانو کره ځي. بس زمونږ ډېر په خوشحالۍ سره په جوش سره لمانځي زمونږ ځوانان. په ټوله اسلامي نړۍ کې کوچنی اختر د ورورولۍ، خوښۍ او یووالي ورځ ده. دا یوازې د روژې مبارکې میاشتې له عبادت وروسته د خوشحالۍ لمانځل نه دي، بلکې د ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا او د ګډو ارزښتونو د ستاینې لوی فرصت دی. د زابل، غزني، ننګرهار او نورو سیمو ځانګړي دودونه زموږ د غني فرهنګ ښکلی انځور وړاندې کوي. دا ورځ موږ ته یادونه کوي چې یو بل ته لاس ورکړو، مینه او مهرباني خپره کړو او د ټولنې هر غړی د اختر له خوښیو برخمن کړو. اختر مو مبارک شه، کوچنی اختر مو بختور شه.